دفاع وزارت وايي جګړو کې پرمختګ شاتګ کېږي. د سیمو نیولو ته مشخص پروګرامونه لرو. لیدونکو ستړي مشي پام وکړئ تازه مهم خبر ته. بلخ د افغانستان شمال کې له لویو مهمو ولایتونو څخه دی چې دا وروستۍ څو ورځې پکې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. یوازې له وړ شپې راهیسې د بلخ د سیمهییزو چارواکو د تایید له مخې وسلوالو طالبانو د بلخ دولت آباد شولګرې او کشنده ولسوالۍ کنټرول په لاس کې اخیستی. د دې ډلې جنګیالي ان تر دې بریده مخته تللي وو چې دوشنبه یې د ښار له دروازو سره عکسونه وایستل او په حواله رسنیو کې خپاره کړل. دفاع وزارت چې اکثره د ولسوالیو تر سقوط وروسته دا کار تاکتیکي شتک بولي، د ورځې نه وخته اعلان کړه چې د بلخ له دروازو طالب جنګیالي وتښتېدل. د دغه وزارت مرستیال ویاند په وادمان د بلخ له دروازو د افغان عسکرو عکسونه خپاره کړل او ورسره یې ولیکل ترهګر د مزار شریف ښار له دروازو سره له نږدې سیمو وتښتېدل. 209 په اردو بیا دوشنبه نه وخته بیرته د بلخ ولسوالۍ د نیولو ادعا وکړه او ویل چې 19 طالبان یې وژلي. په بلخ کې د جنګونو په تودیدو سره دغه ولایت یو پخوانی ولی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په بلخ کې به د طالبانو پر ضد جګړه پیلوي او نورو سیمو کې هم مجاهدین هڅوي چې د افغان پوځیانو ترڅنګ ودرېږي. د بلخ د پولیسو ویاند دلشاه دل هم دوشنبه نه وخته ادعا وکړه چې د شولګرې او کشنده د لارو په اوږدو کې په هوایي بمباریو سره د طالبانو د سرې قضیې د قماندان جمعه خان په شمول 25 وسلوال طالبان وژل شوي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند ښاغلی امان بیا وایي په جنګي حالاتو کې پرمختګ یا شتګ طبیعي خبره ده، خو د سیمې د بیا نیولو لپاره مشخص پروګرامونه موجود دي. دا زیاتوي موږ په یو بشپړ جنګي وضعیت کې یو، د جګړو لمن پراخه شوې په داسې یو حال کې په مخ تګ او شاتګ یو طبیعي خبره ده معمولا واقع کېږي. خو د هغو سیمو د بیا نیولو لپاره چې له لاسه تللي مشخص پلان او پروګرام موجود دی. په تخار کې پراخې سیمې د طالبانو له وجوده پاکې شوې، په همدې ترتیب په نورو ولسوالیو کې به هم زموږ عملیات په منظمه توګه اجرا شي. دا یوازې بلخ نه دی چې په ولسوالیو کې جګړې روانې دي، بلکې سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان، اخوا په شمال ختیځ کې د باغلان، ورپسې کندوز، تخار او بدخشان ځینې ولسوالۍ او په دې سربیره د افغانستان په جنوب کې د پکتیا، ځاځیاریوب او په روزګان کې ځینې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې یا یې د بیا نیولو لپاره افغان پوځیان جګړې کوي. د دوشنبه په ورځ د باغلان، دوشي او جلګې په ولسوالیو سربیره د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د سقوط راپورونه هم ورکړل شول. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.